نن ماسپښین 2 بجې د افغانستان او بنګلادیش لوبه ده. ملګرو لکه څرنګه چې مو درته په تېره ویډیو کې ویلې بنګلادیش لوبډلې افغانستان لوبډلې ته ډېر سخت اختارونه او چلنجونه ورکړي دي. نو راځئ چې دواړه ټیمونه سره پرتله کړو. افغانستان چې پر روان نړیوال جام کې خپل شپږ لوبې پرله پسې بایللي نیمه پای لوبې ته د تګ چانس نه لري، خو بنګلادیش بیا په شپږ لوبو کې 2 ګټلي، باید راتلونکي ټولې لوبې وګټي ترڅو تر نیمه پای لوبې هیلې ژوندۍ وي. افغان لوبډلې د ټول نړیوال جام په پرتله د هندوستان په وړاندې په تېره لوبه کې ښه کارکردګي وښودله. نن هم د افغان لوبډلې د بریا چانس زیات دی او د ښه مقاومت سره کولی شي د نن لوبه وګټي، خو په تېره لوبه کې د رحمت شاه او حشمت شاهدي له لوري د ډېرو توپونو ضایع کول او د اکرام علي خیل له توپ څخه ویره د دې لامل شوه چې افغانستان لوبه وبایلي. په هر صورت راځو د نن ورځې د لوبې لپاره د لوبډلو مقایسه کوو. بنګلادیش په تېرو 2 ورځنیو لوبو کې هر یوې کې تر 300 لوړې منډې کړې. دا لومړی ځل ده چې بنګلادیشي لوبډله په دې توانیږي چې په 2 پرله پسې لوبو کې تر 300 لوړې منډې وکړي، خو په روان تورنمنټ کې توانېدلي چې 3 ځلې تر 300 لوړې منډې وکړي. افغانستان او بنګلادیش 7 ځلې په یو ورځنیو لوبو کې سره مخ شوي. لوبې افغانستان ګټلي او 4 لوبې بنګلادیش ګټلي. افغان او بنګال په 2015 زیږدیز کال نړیوال جام کې سره مخ شوه چې هماغه لوبه بنګلادیش په 115 منډو په توپیر وګټله. د بنګلادیش په وړاندې لوبه به نن د افغان لوبډلمشر ګلبدین ایب لپاره سلمه نړیوال لوبه وي. همدارنګه ګلبدین ایب یوازې 43 منډو ته اړتیا لري چې د 10م افغان لوبغاړي په حیث په ورځنۍ لوبه کې 1000 منډې پوره کړي. شکیب الحسن په 2019 زیږدیز کال کې په 114 اوسط سره توپ وهنه ترسره کړې. نوموړی په 8 ورځنۍ لوبه کې 515 منډه ترسره کړې چې 2 سریزې او 4 نیمه سریزې پکې شاملې دي. همدارنګه شکیب یوازې 35 نور منډو ته اړتیا لري چې د لومړي بنګلادیشي لوبغاړي په حیث په نړیوال جام کې 1000 منډې پوره کړي. محمد الله 80 منډو ته اړتیا لري چې په ورځنۍ لوبه کې 4000 منډې پوره کړي او د نن لوبه په سمایا سرکار 50مه یو ورځنۍ لوبه وي. د هوا په اړه د ساوث امپټن ښار هوا د تېرې لوبې سره توپیر لري او شاید نن لوبې منځ کې باران وشي او همدارنګه د ټولې لوبې په جریان کې به وریځ وي. نن 1% د باران امکان شته. شاید لوبه د DLS میتود له ولاړه سي. د پیچ په اړه په همدې روز باول لوبغاړي کې د هند او افغانستان لوبه هم ترسره شوه. په 240 منډو کې هندۍ لوبډله د افغان سپینرانو په قوت وسوځېدله. نن هم ګلبدین ایب ته پکار ده که چیرې ټاس وګټي توپ وهنه دې وکړي او تر 213 او 240 پورې هدف به د بنګلادیش لوبډلې لپاره لوړ وي او په ځواب کې د سپینرانو څخه استفاده وکړي. په تېره بیا د نبي او مجیب څخه ځکه بنګلادیشي لوبډله ډېر چپ لاس توپ وهونکي لري. د دې پیچ د منډو اوسط نړیوال جام په تېرو 3 لوبو کې 221 منډې دي. هغه لوبډلو چې لومړی توپ اچونه کړې په 3 لوبو کې 2 ګټلې دي.